السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراج الدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه دروښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې په MTN سیمې کارت کې تر ټولو ارزانه انټرنیټ فعاله کړو. یعنې دوستانو، موږ او تاسو په MTN سیمې کارت کې په هر MTN سیمې کارت کې موږ او تاسو سره هر یو MTN سیمې کارت که ساده سیمې کارت او که همداسې دولتي سیمې کارت که هر سیمې کارت موږ تاسو څنګه کولی شو چې په هر یو MTN سیمې کارت کې موږ تر ټولو ارزانه انټرنیټي بنډل فعاله کړو. موږ څنګه کولی شو چې تر ټولو ارزانه وایس بنډل هم موږ تاسو فعاله کړو. په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم. په هر سیمې کارت کې که تاسو کولی شئ چې تر ټولو ارزانه انټرنیټ په MTN سیمې کارت کې تاسو فعاله کړئ. په افغانستان کې تر ټولو ارزانه انټرنیټ تاسو په MTN کې فعاله کولی شئ. تر ټولو ارزانه وایس بنډل هم تاسو په MTN کې فعاله کولی شئ. په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درښیم چې څنګه کولی شو په هر سیمې کارت کې دغه ارزانه انټرنیټ فعاله کړو. موږ تاسو 1 GB په 100 افغانۍ مثلا او همدارنګه 1.5 GB په 1.5 افغانۍ څنګه کولی شو دغه انټرنیټ موږ تاسو په اسانۍ سره فعاله کړو. همدارنګه وایس بنډل موږ تاسو څنګه کولی شو چې مثلا په 9 افغانۍ باندې موږ تاسو 11 دقیقې څنګه کولی شو دا په هر سیمې کارت کې موږ تاسو فعال کړو. موږ تاسو ته که میسج راغلی وي او که نه وي راغلی، یعنې څنګه کولی شو دغه فعاله کړو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په نرخ باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سره خدمه لیکل شوي سبسکرایب باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په حال باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک دی. د ویډیو لایک کول ضروري دی. باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. څنګه کولی شو په MTN سیمې کارت کې تر ټولو ارزانه انټرنیټ فعاله کړو، همدارنګه وایس بنډل هم تر ټولو ارزانه وایس بنډل هم فعاله کړو. نو د دې لپاره دوستانو تاسو خپل فون ته راشئ، د اوکې بټن ته به تاسو راشئ. چې کله تاسو راشئ دلته به تاسو ستوری 240 دا به دوستانو تاسو کوم مثلا په 1 کې په 2 کې تاسو به هغه سیمې کارت باندې به تاسو ډایل کړئ. مثلا زما دی MTN سیمې کارت په 2 کې تاسو بل ته کلیک وکړئ. چې کله په دلته کلیک وکړو دوستانو، نو دلته تاسو ته په 4م اپشن کې را درومي. موږ تاسو MTN واو څخه تیریږو ځکه په MTN واو کې ارزانه انټرنیټ خو دلته موږ تاسو کو 4م اپشن ته وګورئ، ډیزاینینګ یور اون بنډلز. که موږ تاسو دلته په ولیکو 4 موږ تاسو 4 ولیکو نه دا به سینډ کړو. چې کله موږ تاسو دا سینډ کړو، ګورئ دلته موږ ته لیکي ډیلی بنډل، ویکلی بنډل او مانتلی بنډل. مثلا موږ تاسو میاشتنی بنډل فعاله کوو، نو دې کې به 3 وهو. چې کله چې 3 وهله، ګورئ دوستانو له دې نه مخکې چې تاسو دغه انټرنیټ بنډل فعاله کوئ، نو د دې نه مخکې تاسو نه 10 افغانۍ غواړي. ځکه تاسو که چېرته دا ځوانانو ته اړه وای، نو تاسو به 10 افغانۍ مصرفوئ. له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې تر ټولو ارزانه انټرنیټ او همدارنګه تر ټولو ارزانه وایس بنډل تاسو فعاله کړئ. همدارنګه وایس او انټرنیټ شریک بنډل هم چې تاسو فعاله کولی شئ. نو په دې کې زه غواړم مثلا لومړی تاسو ته انټرنیټ بنډل درښیم، بیا درته وایس بنډل هم ښیم او وایس او انټرنیټ دواړه بنډلونه هم تاسو ته ښیم. څنګه کولی شو چې تر ټولو ارزانه انټرنیټ او وایس بنډل هم ارزانه. نو مثلا زه اوس دلته دویم انټرنیټ بنډل دا به زه سینډ کړم. ګورئ دوستانو، چې کله ما سینډ کړ دلته ماته لیکي چې ډیزاین یور اون بنډلز. تاسو په دې کې نومړی ولیکئ، نومړی اپشن باندې نومړی تاسو دلته نومړی ولیکئ او دا به سینډ کړئ. چې کله دوستانو تاسو دا سینډ کړئ، ګورئ دوستانو تاسو ته یو بل اپشن راوړي، یو بله ساحه تاسو ته راوړي. ګورئ دوستانو، دلته موږ تاسو ته لیکلي دي چې 1.5 یعنې 1520 to 4000 MBs 8. ګوره څو افغانۍ ته تاسو به ورته ولیکئ چې کوم MB تاسو غواړئ هغه تعداد درته تاسو ورته ولیکئ. زه مثلا غواړم چې 1520 MB انټرنیټ فعاله کړم. ګورئ دوستانو تاسو بلته کلیک کړئ، دلته په سینډ باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په سینډ باندې کلیک وکړو، ګورئ دوستانو دلته لیکلي بنډل. ګورئ دا په 154 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ چې تر ټولو ارزانه انټرنیټ په MTN کې فعاله کړئ. یعنې 1.5 GB انټرنیټ بنډل تاسو کولی شئ چې په 154 افغانۍ فعاله کړئ. نو دلته تاسو غواړئ چې دغه انټرنیټي بنډل فعاله کړئ، نو دلته به تاسو 1 ورته ولیکئ او دا به سینډ کړئ. ګورئ دوستانو، زه شاته ګرځم تر څو تاسو ته وایس بنډل هم وښیم، نور بنډلونه هم تاسو ته وښیم. ګورئ دوستان، تاسو ته نور بنډلونه هم ښیم. ګوره تاسو ته وایس بنډل ښیم، دلته به تاسو ولیکئ 240 او دا به تاسو خپل فون نمبر کې ډایل کړئ. چې کله تاسو دا ډایل کړه،
تاسو ترڅو وایس بنډل هم په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هلته وایس بنډل هم وګورئ او همدارنګه انټرنیټ دواړه شریک بنډلونه هم وګورئ. خو لومړي ځل چې تاسو کله دا ځوانانو ته اړوئ نو تاسو څخه به چې دی هغه MTN سیمې کارت 10 افغانۍ تاسو دلته ویکلي بنډل ډیلی بنډل هر تاسو کولی شئ تر ټولو ارزانه بنډلونه چې دی دلته پیدا کیږي. یعنې 240 به تاسو ډایل کړئ او تاسو په ډیزاین نمبر 4 انتخاب کړئ. دلته تاسو ته ډیلی راځي، مانتلی راځي، ویکلي راځي، کوم یې تاسو خوښ وي هغه به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په MTN سیمې کارت کې تر ټولو ارزانه بنډل تاسو فعال کړئ. ګورئ تاسو ته زه وایس بنډل هم در وښیم. یعنې وایس بنډل تاسو دلته 1 کلیک کړئ. ګورئ تاسو 1 به تاسو کلیک کړئ نو ګورئ تاسو دلته بیا 1 ولیکئ. کلم ته بیا ونو تاسو به دا سینډ کړئ. ګورئ دوستانو 0 منټه همدارنګه 401 منټ تاسو څومره چې فعال کوئ دلته به تاسو هغه تعداد ورته ولیکئ او تاسو په سینډ باندې کلیک کړئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په MTN سیمې کارت کې یعنې ارزانه انټرنیټ او همدارنګه ارزانه وایس بنډل تاسو په دې طریقې سره فعال کولی شئ. په دې هیله دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو کمنټ کې ولیکئ چې مننه او که چېرته ویډیو له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ تر څو نور دوستان هم له دې طریقې څخه خبر شي او تر ټولو ارزانه انټرنیټ په افغانستان کې په MTN سیمې کارت کې فعاله کړه. یا 1.5 GB که هر څومره تاسو فعاله کوئ هغه MB تعداد ورته لیکئ او تاسو په دې طریقې سره کولی شئ چې انټرنیټ بنډل فعاله کړئ. په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شوي وي. مننه دوستان، خوشحاله اوسئ.